سلامونه. که غواړئ چې ویډیو اډیو ته واړوئ یا ویډیو نه MP3 جوړه کړئ، MP3 فارمټ ته واړوئ، نو تاسې مختلفه برنامې په پلی سټور کې پیدا کولی شئ یا ترلاسه کولی شئ. کیدای شي بعضې پکې آنلاین وي، یعنې بې له نټه به یې نشئ استفاده کولی، یا تاسې به چې کله ډیټا مو آن نه وي وای فای، نو تاسې به هغه کوم ویډیو چې تاسې غواړئ چې اډیو ته یې واړوئ هغه به تاسې نشئ هغه کولی. خو دغه کوم برنامه چې ده یا اپلیکیشن ویډیو کمپریسر دې برنامې باندې به زه کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ دلته دا تقریبا 15 میلیونه نه ډېره خلکو انسټال کړې ده یا ډاونلوډ کړې ده. کله چې تاسې په لومړي ځل باندې خلاصوئ نو تاسو سره به داسې یو سکرین مخې ته راځي ویډیو ټو MP3. نو زه ویډیو ټو MP3 فعلا زما ویډیو ټو MP3 پکار ده په دې هغه کې اپلیکیشن برنامه کې. نو زه ویډیو ټو MP3 ځکه چې غواړم ویډیو اډیو ته واړوم، نو زه به په ویډیو ټو MP3 باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ هره ویډیو چې تاسې غواړئ چې کنورټ یې کړئ د اډیو ته، نو هغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کلیک مې وکړ لږ به منتظر پاتې شئ چې تر څو دا کوم د ویډیو سایز ته په کتو څومره چې سایز زیات وي هغه نه به دلته زیات وخت نیسي. نو زه فعلا ماته اډیو پکار ده، زه د هغه دلته اپلوډ شوې ده، نو دا تقریبا 11 ثانیې ده یا سکنډه ده، 11.6 MB ده. نو زه په کنورټ باندې کلیک کوم. کنورټ باندې چې مې کلیک وکړ ته ماته کوم نوم ورکول غواړي، مثلا زه ورته یو نوم ورکوم. نوم چې مې ورکړ، نوم چې ورم نه کې هم کېږي، خو خیر د اسانۍ دپاره چې تاسې بېرته په اسانۍ سره پیدا کړئ. بیا به په سټارټ باندې کلیک وکړم. سټارټ باندې چې مې کلیک وکړ ګورئ 11 سکنډه ویډیو یې په یوې ثانیې کې یا 1 ثانیه کې دا ویډیو اډیو ته کنورټ کړه. نو زه به په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړ دلته تاسې لیدلی شئ ګورئ 11 تقریبا څو MB ویډیو هغه 102.8 KB ته کړې ده. نو کله چې دا کنورټ شي هم به تاسو دلته ښوده، زه به دلته تاسو ته پلی هم کړم. سلامونه.